د مارچ 14مه نیټه د غزې په تړانګه کې د اسراییلو د بریدونو بیا پیل د دې سیمې په ټولو روغتونونو کې د بیړنیو اړتیاو وړ طبي توکو له سخت کمښت سره مخ کړي او ډیری ټپیان د ناامیدۍ په مرحله کې دي. د غزې ښار د مامداني روغتون طبي کارمندان چې اوس د سیمې په شمال کې د ژوند ژغورنې یو مهم مرکز دی، د ناروغانو او ټپیانو د ګڼې ګوڼې د مدیریت لپاره هلې ځلې کوي، ځکه چې په تیرو څو ورځو کې روغتون ته ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي دي. دا وضعیت د غزې په تړانګه کې د ټپي شوو فلسطینیانو د ځای پر ځای کولو او طبي کارمندانو د ملاتړ لپاره د ظرفیتونو د پراخولو بیړنۍ اړتیا په ګوته کوي. د یادولو وړ ده چې ډیری طبي سرچینې لا د مخه د اسراییلو د 13 کلنې کلابندۍ او د اسراییلو د تازه بریدونو څخه د مخه د 12 میاشتو جګړو له امله ډیرې کمې پاتې وي. د مامداني روغتون مسؤلین وایي چې دوی د ډیری طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي. په یاد روغتون کې د جراحي برخې ډاکټران بیا وایي چې د بسترونو سخت کمښت شتون لري، چې له امله ناروغان او ټپیان اړ دي د څانګو ترمنځ په دهلیزونو کې بستر شي.